سلامونه او وخت مو په خیر. زه میلاد برګزی یم او نن د پروژو د مدیریت په 10مې مطالعاتي ساحې یعنی د تدارکاتو د مدیریت په اړه خبرې کوم چې د PMP په ازموینه کې به د Project Procurement Management تر عنوان لاندې وګورئ. دا برخه د پروژې د بریا لپاره یو له مهمو ستنو څخه ده، ځکه د دې لارې پروژه هغه توکي، خدمتونه او سرچینې ترلاسه کوي چې د پروژې له بهرنیو عرضه کوونکو او قراردادیانو څخه ورته اړتیا لري. د PMBOK لارښود له مخې دا برخه د 10مې مطالعاتي ساحې په کچه یادیږي او د PMP په ازموینې کې یو له مهمو برخو څخه ده. د پروژې د تدارکاتو مدیریت په 3 اصلي مرحلو ولاړ دی. یو، د پلان جوړونې مرحله. دوهم، د تدارکاتو د ترسره کولو مرحله. او دریم، د تدارکاتو د کنټرول مرحله. خو دا ټول په عملي توګه یو له بل سره تړلي وي او یو ښه مدیر باید د هرې مرحلې اهمیت درک کړي. په لومړۍ مرحله کې یعنی د پلان جوړونې په وخت د پروژې ټیم دا تصمیم نیسي چې کومې توکي یا خدمتونه باید د ادارې یا پروژې له بهر څخه واخیستل شي. په همدې وخت کې د قرارداد ډولونه هم ټاکل کیږي، لکه د ثابت قیمت قرارداد چیرې چې توکي یا خدمت په کار تمام ډول په یو ثابت قیمت اخیستل کیږي. دوهم، د قیمت د جبران قرارداد چیرې چې په یو ثابت قیمت قرارداد ترسره کیږي په دې شرط چې که چیرې د MTA او خدمت قیمت د کوم لامل له مخې لوړ سي نو جبران به ترسره کیږي. یا د وخت او د موادو قرارداد چیرې چې څومره وخت او مواد چې ولګول سي هغومره به د خدمت یا MTA بدل ورکول کیږي. دا مرحله ډیره مهمه ده، ځکه که پلان سمه لار ونه لري نو ټول بهیر به له ستونزو سره مخ سي. دلته قانوني اصول، مالی چوکاټ او د بازار وضعیت باید په دقیقه توګه وڅیړل سي. د خطرونو کچه راکمه او شفافیت یقیني سي. کله چې پلان جوړ سو، دوهم مرحله د تدارکاتو د ترسره کولو ده. په دې مرحله کې پروژه وړاندیزونه ترلاسه کوي، عرضه کوونکي ارزوي او له غوړو شرکتونو سره یا قراردادیانو سره لاسلیکونه کوي. یو بل بحث چې د قراردادونو مدیریت دی دلته حیاتي رول لري، ځکه باید دواړه خواوې د پروژې ټیم او عرضه کوونکي د قرارداد له موادو سره سم عمل وکړي. د تکنالوژیکي پرمختګ په دې مرحله کې ډېرې اسانتیاوې برابروي، ځکه د تدارکاتو د مدیریت سیستم اسناد جوړوي، پروسې چټکه کوي او شفافیت ساتي. په درېیمه مرحله کې چې د تدارکاتو کنټرول دی، پروژه دا څاري چې قراردادونه څنګه پلي کیږي، بدلونونه څنګه اداره کیږي او تادیات پر وخت ترسره کیږي او کنه. دا مرحله د دقت او نظارت مرحله ده. که کوم بدلون یا انحراف رامنځته سي باید په مسلکي او قانوني ډول هغه مدیریت سي. د پروژې د مدیریت د انسټیټیوټ یا PMI د معیارونو له مخې د تدارکاتو ټول بهیر باید د ملي او نړیوالو قوانینو د شفافیت د اصولو او د اخلاقی مسؤلیتونو سره برابر وي. معمولا د پروژې مدیر یا د تدارکاتو مدیر د دې ټولو چارو مسؤل وي. خو دا یوازې د یو کس کار نه دی، دا یو ګډ مسؤلیت دی چې د مالی، قانوني
او تخنیکی ټیمونو همکارۍ ته اړتیا لري. د دوی همغږي د پروژې پر وخت، کیفیت او بودیجه مستقیمه اغیز لري. د پی ام پی ازموینه کې له تاسو دا تمه کیږي چې وپوهیږئ څنګه د تدارکاتو پلان جوړوئ، څنګه عرضه کوونکي ټاکئ، د قراردادونو ډولونه څنګه تفکیک کوئ او څنګه د بدلونونو او خطرونو مدیریت ترسره کوئ. د پی ام پی پوښتنې عموما د قانوني چوکاټونو، د شفافیت د اصولو، د خطرونو مدیریت او د قرارداد د پلي کولو پر مسایلو متمرکز وي. په پای کې باید ووایو چې د تدارکاتو ښه مدیریت د پروژې د بریا کلیدي برخه ده. که پلان په سمه توګه جوړ سي، تدارکات په شفافه توګه ترسره سي او څارنه په دقت وسي، پروژه به په وخت، د بودیجې دننه او د کیفیت له معیارونو سره برابره بشپړه سي. مننه.